د هجرت واقعه د دې سر ته یو قطعه ده که وطن خوږ نه وي وطن پسې بچا نه جړل که وطن خوږ نه وي وطن پسې بچا نه جړل هم په وطن پسې به احمد مجتبی نه جړل چې د سحر هوا براغله د مکې د لوري چې د سحر هوا براغله د مکې د لوري نو په چغو چغو به محمد مصطفی وجړل د هجرت واقعه په دارالندوه کې د رسول کریم په حق له د قریشو د سردارانو جرګه د قریشو سرداران ټول د قریشو سرداران ټول د خپل وخت ناموران ټول نه یوازې د قریشو د قانونو مشران ټول د باطل معبودانو د سرونو خیرخواهان ټول ابو جهل راغون کړي د ابلیس د مریدان ټول چې بنا د مرګ تړلي رحمتا للعالمین ته او د جنگ اعلان ورکیږي زموږ رب العالمین ته په دارالندوه دننه د شروع مصلحتونه په شیبو شیبو ورېږي د الله پر لعنتونه په دارالندوه دننه د شروع مصلحتونه په شیبو شیبو ورېږي د الله پر لعنتونه پس پسې یو تر بله پټ پټ کاندې تپوسونه ټولو سرې سترګې نیولي هم له قهر روان مخونه بس خبرې د حبل دي یا دلات یا زمنات دي اسمان ځمکه خوله په خوله دي خاموش واړه کائنات دي نو یو خبیث له خبیثانو ناګهانه شو راپورته یو خبیث له خبیثانو ناګهانه شو راپورته غږ یې وکړو چې خاموش شی کړه غوږونه زما لور ته مونږ ټول د دې لپاره غوښتې شوي یو دې کور ته چې بد حس تړلی نه شو د اسلام سیلابي زور ته نن په خپلو کې په جمعه جوړو تجویز راشان په هر چل چې وچرو کړو محمد آخر زمان لویه جرګه جوړه دا یو خبیث د کافرو نه راپورته شو هغه دا تجویز پیش نو ټولو آواز ورکړه چې آخر دا په څه وجه باندې ته دا تجویز پیش کړې د ورته ویو د لسو کالو وړاندې د مکې داسې حالت چار چاپېره آبادي وه خوشحالي وه هر ساعت ولې اوس کې نظر وکړمه هر خوا جوړ شو مصیبت بس ویرانه ویرانې دا خلقو وکړو ترې هجرت هم لا بل محمد که هجرتو کی پس لارشی صلی اللہ علیہ وسلم هم لا بل محمد که هجرتو کی پس لارشی او طاقت حلت پیدا کی نو عرب طول بطلی تارشی هر رخت پچو پیاشوا خلق شلو حق حیران هر رخت پچو پیاشوا خلق شلو حق حیران دا پلیت پدے خبرہ لعنتوی پاس اسمان شل دزمک احل والا لعنت گو پخپل زبان دغ رضی هم لزانا لعنتو پخپل زان چی ترما پوری ساتلی دا تجوید بیدینانو غوارم دا چی دا مرش پشوی پزی خوش لعنتیانو یا اللہ مالا خو اجازت راکا دغ رضی خدا تسوالو که چی مالا خو اجازت راکا چی دا پزی خوش لعنتیانو باندی دا مرش پشو آخر دا رحمت عالم پشان کے تجویز پیش گئی ناوی دا قتل اولو دا پارا نو اوستلی بلداشان لپلیت خلی خبری اوستلی بلداشان دا پلیت خلی خبری چی لغم دا خدایانو پا ما بلی اور دا سری محمد رکی دل غاری لدے ملک چرتلری نو ما سوچ کری او تجویز دے خبی خوف او بیاری محمد رسول اللہ با محمد رسول اللہ با پاس پو خو تڑمون پس لحر بے زنگل تا چرتل ریو شڑمون شیطان دا دے جرگے صدر کل چا ابو جہل را دنواتو دارو ندوی تا نو دا بودا سری پا شکل کی دا نجدی سری پران کی چی دے شیطان ولارو وی بابا تسکے وی زبان دا سر دے میٹنگ کے کینم وینا مونگا دے میٹنگ محفل کی دا یودا سے خاص تجویز پاس کوونه کوو چې هغه مونږ چاته نه ښکاره کوو ابلیس ورته ووایي چې هغه چا حق کې تجویز کوی نه هغه نه زه په خپله زړه ستړی یم او زه به راته ښه تجاویز وښیم ښځه وي چاته خو به غږ نه کوي وی نه وی راځه نو جوړ هغه یې پکې صدر دی صدر
دې سړي له آواز ورکړ چې آخر ته چې وایې چې په یو وخه به وتړو او چې ته ځنګل ته به پرېږدو او لار به شي بل وطن ته او موږ به خلاص شو د دې به آخر فایده څه وي دوله د دې جواب ورکړي نوم نشان به پاتې نه شي نوم نشان به پاتې نه شي شي به روکله دې وطنه هر سړی به په آرام شي هم د په دې وطنه زه یوازې غمجن نه ما فضا ټوله د غمجنه اوس تایید د تجویز غواړم په دې ځای د هر یو تنه یو بوډا دلته موجود و د نجدي سړي په شان دا په ځان باندې ابلیس و په جامه کې د انسان پاسې ریو پې کوي بوډا وویل ستا تجویز دی سراسر واړه غلط دا خبرې د خولې نه دي چې دې وکړې قط په قط بوډا وویل ستا تجویز دی سراسر واړه غلط دا خبرې د خولې نه دي چې دې وکړې قط په قط مونږ ستا په تجویز باندې هرگز نه کوو دسخط بس دې کښېنه په آرام شاه نور څه مه وایه فقط محمد ببل وطن کې صلی الله علیه وسلم محمد ببل وطن کې پیدا ځان له مؤمنان کړي او واپس به دلته راشي نو تنګ په تاسو به جهان کړي کښېنه بیا ښه بل خبیث تقریر شروع کړ بل خبیث تقریر شروع کړ اوس زما واورئ تجویز امید دی زما تجویز به شي ښکاره درته غوریز محمد رکې دی نشي هېڅ چرې په بل یو سیز صلی الله علیه وسلم محمد رکې دی نشي هېڅ چرې په بل یو سیز چې پروا یې هېڅ نه کړو نه ضرور نه د عزیز په یو کور کې به بند کړو پرې به بند خوراک او څښاک کړو په دا شان د لږو توندو دوی به پټ په پټ هلاک کړو زه خو وایم چې په یو کور کې به یې قید کړو اوبه خواړه به پرې بند کړو او بس د لږو توندو نه به چې دی نو زی ختم به شي شیطان بیا پاسېد بوډا ووی ای ماشومات لا پیروې د مور بوډا ووی ای ماشومات لا پیروې د مور تا ته نه دی معلوم شوی د بنو هاشم زور تا ته د سیدانو زور نه دی معلوم قسم په خدای چې یو سید راوچت شو ټول قریش به د تېغه تېر بوډا ووی ای ماشومات لا پیروې د مور تا ته نه دی معلوم شوی د بنو هاشم زور یو به هم ترې نه خلاص نه شی ټول به مړه کي کور په کور چې وجله کېدی نه شي هسې مه لګوی اور ته هم کښېنه په آرام شه ستا په عقل شلانت د کمزوري خیال خاونده جوړوې نور مصیبت کښېنه د کمزوري خیال خاونده جوړوې نور مصیبت ته به څه وایې چې هغه یوازې دی ګنې څوک یې نشته قسم په خدای یو سید روچت شو ټول قریش به د تېغه تېر ورپسې شولو راپورته ابوجهل په تلوار ابو جهل را پاسې ورپسې شولو راپورته ابو جهل په تلوار وی زما تدبیر سوری وکړی غول پې بار بار موږ د واړو قبیلو نه وابخلو یو سردار په غیرت به تورې واخلو محمد بکرو حصار صلی الله علیه وسلم چې سهار مانځه دپاره دوی د کوره را بهر شي نو موږ به حفق ورباندې له ژوندون به لاس په سر شي ابلیس ورته وی نو څه به وشي وی ټول په تورو به ټوکړي کو شو تر مرګه به اخلاص ټول په تورو به ټوکړي کو شو تر عمره به اخلاص قبیله بنو هاشم به رسوک دي په چا چا لاس خون بها به وله ورکو مونږ به شو ترې بې وسواس ما په دې خبره کړې فکر ډېر د کوزو پاس بوډا وی آفرین شاه عمر ابن الحشامه بوډا وی آفرین شاه عمر ابن الحشامه رسیدلې څوک نشي ستا له فکر تر مقامه دا د تجویز خوښ شو زما زویه زلمې ځوانې زوی ورته ووی خو د دې زوی د لاسه به د هجرت په شپه دومره وهلو خوري ځکه چې حرامي زوی اکثر پلار وهي چې دی به وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ووته او ابوجهل چې په دیوال وګوري نو د هغوی حضور مبارک په ځای به حضرت علي کرم الله وجهه دوي نو هغه وایي چې نه هغه دې ودرې او ابلیس به چغې وایي چې نه هغه وترې او ابوجهل به دې مار والا د خپلې تورې لاس کې به والا سر نه راخلاصوي چې چپ شه که نه خنزیره هغه دې ودرې او ته لار ووته نو ډېر زیات وال به دې وړاندې مواقعات راشي خوري به زما زویه زلمې ځوانې خو دماغ لرې ته زور بس په دغه اتفاق دې زه هم یم ورته جوړ توره ما لره هم راکړی چې کړم زړه ورباندې سوړ له مزونه د ژوندونه یم د ده په لاس نه چوړ نو واړو وکړل دسخطونه ورځې کړله مقرر په فلانۍ ورځګیرم به محمد خیر البشر صلی الله علیه ټولو دسخطونه وکړل شیطان پې سنکشن ورکړ
د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبرېدل او ورته د هجرت وحی کېدل، د صدیق اکبر او حضرت علی رضی الله عنهما سره مشوره کول او د قریشو د رسول کریم محاصره کول. په دې ډله کې وناس خپلوان د پاک حضرت په دې ډله کې وناس خپلوان د پاک حضرت هغوی راغلل پاک حضرت یې کړو خبر په حقیقت. پاک حضرت شورا روان تر صدیق هغه ساعت دروازه وهلا یار غار ته په هیبت. نو صدیق راغی دروازې ته اراده درنه قربان شما، یو ځل نه په زر زر واره زار له تا نه په زر ځان شما. حضرت غلی ورته ووی ای زما یار صدیقه، صدیقه که څوک نو په ډډه که زما ستا چې دی نن د پټې مشوره ده. حضرت غلی ورته ووی ای زما یار صدیقه، په سختۍ او په نرمۍ کې په رښتیا زما رفیقه. مشرکانو صلاح وکړه ای زما مشفق شفیقه، زه له تا مشوره غواړم ای زما په غم غریقه. یو خوا وکړ مشرکانو ما ته داسې مصلحت، او بل خوا ما ته وحی وشوه مدینې ته د هجرت. صدیقه ستا په څه صلاح ده؟ د الله ومنو هجرت وکړو که نه دلته کې په مکه معظمه کې پاتې شو. صدیق اکبر چې دی نو رازدار نبوت وی قربان زه خو وایم چې د الله دا اراده به ډېره ښه وي چې مونږ هجرت وکړو مکه کې آخر مونږ کوم څه، او چې د الله په دې اراده او منشا چې تاسو هجرت وکړئ نو بیا په هجرت بزو. خو قربان ګورې دا راته وایم چې تاسو ځای نو ګورې زه به در سره خامخا ملګری یم، بل څوک به ځان سره مرګتیا کې نه اخلی، ځکه چې زما په بل هېڅ چا باندې یقین نه راځي. یقین چې صدیق اکبر په رښتیا یار غارو. اگر عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بفرمائل چې غار میں ایک ساتھی تھا لیکن فرزانہ تھا. په غار کې ورسره یو ملګری و خو ولې هوښیار او داسې رازدار نبوت و داسې پالله و د الله په رسول مین و چې یو ځل یې غاښ مبارک خوږېده، حضور مبارک ورته وفرمیل چې صدیقه دا مخ دې ولې تړلی دی؟ وی قربان غاښ مې خوږېږي. وی دا کله راسې؟ وی دا څو کالو راسې؟ نو تا خو ما ته حل نه دی ویلی. وی قربان د یو یار په سر مې بل یار ته شکایت نه کوم، الله را باندې راوستلی تاسو ته مې شکایت نه کوم. دومره په الله او د الله په رسول باندې مین. نو صدیق وی غوره ماته، صدیق وی غوره ماته اراده د پاک الله ده، ورپسې مې خوښه کړې په هجرت ستا ملګرتیا ده. زه به هم در سره ځمه چې په تا ده نو په ما ده، تاسو سره ته فرمایه نور په تاسو آمنا ده. حضور او فرمایل ګوره، حضور او فرمایل ګوره حقیقت مې درته واره، د اول ویلي چې بزو په هجرت دواړه. صدیقه ما تا ته نه وي چې که خیر کله هجرت کوو او د الله د طرفه حکم وشو نو زه او ته به که خیر دواړه یو ځای هجرت کوو. نو صدیق وی در صدقه شمه له هغې ورځې تر ننې، صدیق وی در صدقه شم له هغې ورځې تر ننې، په شنو پاڼو د کیکرو دوو خانې خوش رنګینې، ما په مینه دي پاللي در نظار شم کې وینې، شپه ورځ مې ورسره دي وچې کړې د زړه وینې. خاص د دې ورځې دپاره چې به دواړه پرې څورېږو، پکې ځان له خوښه کته دوه په دوه به روانېږو. نو ورته یې دواړه کړلې روان دي، حضرت وی دا مې د غوره، ورته یې دواړه کړلې روان دي، حضرت وی دا مې د غوره، خو قیمت به یې څومره غواړې ای زما صدیق اکبره؟ صدیق وی داسې وایي، صدیق وی داسې وایي ای زما د زړګي سره چې د دواړه در قربان درته تېرېمه له سره، چې زه ستا یم مال مې ستا دی، پیسې نه اخلم شان، حضرت وی نه قیمت واخله قرض نه اخلم په ځان. نه صدیق زه د خدای لار کې جهاد کوم، هجرت کوم، په خیراتي مخه باندې نه کوم. قیمت یې ووایه چې څومره ده قربان؟ وی زه ستا یمه، دا اوښې م ستا دي، زما ځان ستا دی، مال مې ستا دی، نو دا قیمت اخیستل خو ما ته ډېره ګرانه خبره وي. نه صدیقه د الله لار کې روان یم، د الله د رضا دپاره خامخا به یې پیسې اخلي. رحمتا للعالمین بیه ورکړه هغه دم، وی ښځه زه حضور راکړم. رحمتا للعالمین بیه ورکړه هغه دم، صدیق وی د الله نوره ستا ادا هره منم. پس له هرې نه یې غلام ته حکم وکړلو محکم، مدینې ته په هجرت بادرومې مونږه سره سم. له مکې نه چې بهر شو نو درې ورځې به قیام کوو، مونږه غار ثور کې نو بیا کوو به نور اقدام. غلامه صدیق اکبر خپل غلام ته وویل مونږ چې هر کله مکې معظمې نه بهر شو نو نیر به غار ثور ته ځو، هلته به 3 شپې ورځې قیام کوو، او ته به که خیر داسې وکړې چې 3 شپې ورځې تېرې شي او ته هم په څلورمه خاص زما دا 2 خانې
او ته هم په څلورما خاص زما دا دوه خانې په تونده محار کا حاضر مونږ ته کرسانې ته به هم له مونږ سره مدینې ته به روانې په خوښۍ به تېروو ټول د سفر دا سخت ګران پاک حضرت زمونږ روح دی روح له مونږ نه جدا کېږي پاک حضرت زمونږ روح دی روح له مونږ نه جدا کېږي مونږ تنونه ورسره ځو خو ښه ورسې کېږي ته به په څلورمه ورځ کښې مونږ ته د روښانې محار کې نو به یې راولې پاک حضرت د لکه شمعه ومکه په دروخانه دا د صدیق اکبر آواز پاک حضرت د لکه شمعه ومکه په دروخانه که رڼا د ده ترې لاړه شي تیاره به یک حامانه مونږ یې واړه پتنګان یو جدایي ده راته ګرانه زه خو ځان قربانوم ترې خدای ګوتې مې ملې ځانه الهي د اخر وخت کې الهي د اخر وخت کې ما محکم لرې په ځان چې د ده تر قدمونو په شم په زړه قربان آخر هغه ساعت راغی سرداران شولو را جمعه ماسپښین نه محاصره شروع یو سردار به راته چې ماښام کې د سوونه سرداران را جمع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور حضرت علي کرم الله وجهه سره ناست و حضرت علي کرم الله وجهه ته فرمایل چې علي ته ورشه وګوره چې دا څوک دي بهاره چې راغی ویې کتل وی قربان دا خو ټول سرداران سره د راغلل معلومیږي دا چې هغه خپله ناپاکه اراده دوی نن سر ته رسوي او په تاسو باندې حمله کوي د کور نه چاپېره محاصره دا څه چې تېر شو دا د حضور مبارک په زړه چې په یو کلي کې په یو علاقه کې د هغه کلي ټول مشران راغون چې د یو سړي د قتل لپاره د هغې سړي په اړه به وسوسې تېرېږي څه چې دی نو حادثې به تېرېږي دا د حضور مبارک زړه دی چې دا ټول غمونه برداشت ماسپښین نه محاصره شروع شو آخر هغه ساعت راغی سرداران شولو را جمعه ټول په دغې غرض راغلل مړه کوو د اسلام شمعه پاک نبی محاصره کو بارود ریدل په طمعه د علي سره حضرت کور کې ناستو خاطر جمع پریشان حضرت علي شو وی حضرت خدای دې خیر کړي پریشان حضرت علي شو وی حضرت خدای دې خیر کړي حضرت وی خدای بخیر کی دا ساعت بم خدای تیر کړي علي اس غم دا جون کې او ساعت تراغي دا بم ته خیر خدای تیر کی ته زما په بستر کې علي خو یو کار وته کې ته زما په بستر کې د شپه او ستر سهار وی قربان په سر سر کله زماني مسلمان وي نو ویلې به چې قربان دا او تما د خپل لاس چې قطره کې چې سبا دا کافر ټول په کور مې را ننوځي او زه بستر کې پروت یم او تاسو نه نو تاسو په ځای به ما ټول قطرې خو نه جان نثار حضرت علي کرم الله وجهه بالکل قربان په سر سترګو ته زما په بستر کې نن شپه او ستر سهار وسواس مرا ولګړتا خود شپقلار مشرکان بل سبال په دې ځای کې گرفتار لک ساعت به نظر بند شي زړه ته مرا ولعار زر تر زر به دې پرېږدي پښیمان به کافران شي زر تر زر به دې پرېږدي پښیمان به کافران شي زما هم خدای نگهبان دی او استاد هم خدای نگهبان شي دعای ورته وکړه علي لو د شاه بیغمه سهار به که خیر گرفتار کړي خو ساعت به دې بند وساتي بیا به دې پرېږدي او چې دې پرېږدي نو دوی به پر خپلو کړو ډېر ښتیمانه شي زه باقي زما خدای نگهبان دی زما او استاد هم خدای نگهبان شي خو علي یو کار به کوي چې له بنده نه آزاد شي نو ړومبې وکړه دا کارونه چې له بنده نه آزاد شي ړومبې وکړه دا کارونه دي پراته د ډېرو خلقو ما سره امانتونه خاوندانو ته ورکا خفه نشي د چا زړونه نو بیا زر را روانېږه چې مدینه کې یو ځای شونه زه اوده پروا مه کوه د صدیق کره ورځمه او د صدیق د کوره بیا به د صدیق سره وځمه چې د کوره را بهر شو زمون رحمت عالم چې د کوره را بهر شو زمون رحمت عالم خبیثان واره ادو ابلیس هم پروتو بیدم حیرانی دلته اوس دا شو شیطان څنګه بیغم چې له وخته پیدایش نه اوده نه تردېدم په دا شپه باندې اوده شو خو راټې یې ختلې تعجب دی چې بوډا له دا خوب څنګه ورغلی په دا شپه باندې الله اوده دا د حضور مبارک معجزه وه چې له کومې راسې ابلیس پیدا شوی تر قیامته به نه اوده کېږي په دا شپه باندې الله اوده د صدیق کله چې راغی رحمتا للعالمین د صدیق کله چې راغی رحمتا للعالمین نو له خپل کوره تر دې ځایه دوی لوستو سورت یاسین
معلومه دا شوه چې سورت یاسین د سختۍ او د تکلیف لوستل پکار دي. علماء کرامو زموږ ویلې چې د ځنکدن نه لویه سختي بله نشته، نو په ځنکدن کې دی یو مړي ته هم سورت یاسین لوستی شي چې الله پرې د ځنکدن سختي اسانه چې که ځنکدن کې څه وځي او که نه وځي، خو چې سورت یاسین ورته شروع شي نو صاحب خامخا وځي. نو خلق ته بعض یریږي، لکه پنجاب کې یو سړی و ختم قرآن کېده د روژې میاشت وه، نو حافظ ته یې وې چې حافظي صاحب کوم ځای چې سورت یاسین راځي نو ګورې ما ته به وایي چې زه د صف نه وځم او ځم د جومات وتښتم. هغه پکې وویلی شو چې وویلی شو وی هلکه او فلانتي رکعت کې وویلی شو، ښه کوم رکعت کې فلان وی های با جوړ چې دی سای ورک. نو دومره دباو په دې بعضې خلکو باندې پروت دی. وجه د دې دا ده چې د دې دا مراد نه چې یعنې سورت یاسین سا وباسي د سړي نه، بلکې سا ایستل ډېر په تکلیف کېږي. نو د سورت یاسین په لوستو ځنکدن کې د سړي نه روح لکوټي په اسانه باندې وي. الله پرې د ځنکدن سختي اسانه. د صدیق کره چې راغي رحمتا للعالمین، د صدیق کره چې راغي رحمتا للعالمین، نو له خپل کوره تر دې آیات وي لوست سورت یاسین. صدیق قدرت په تعظیم پریشان و اندوگین، حضرت وی غمگین نشیشته دی رب العالمین. پاس ځان تیاره وزر چې درود روانیږو، پاس ځان تیاره وزر چې درود روانیږو، مشرکان الله اود کړل چې تر غاره ورسیږو. نو شمدم د کور په کور اصحاب ناستې جړېږي. حضور مبارک حکم کړو چې تاسو بار ته مه وځئ، کورونه ته نه ته ما په ځای کې تاسو ته تکلیف ونه رسي. شمدم د کور په کور اصحاب ناستې جړېږي، کافران بهر ودي حضرت دی رواني. حضرت وی ابو بکر فکر مکو هر چی کیږي، خدای به اجر د دې راکړي چې په موږ ستیری. صدیق وی د رسا مالو جان لتا فدا دي، په مکه کې بیل دینا پاتې رستو سلام دي. الله ولا اجر ورکړه تر قیامت به رحمتونه درودونه لوستي کی. صدیق چې کړی چې هاي د مکه کل کافرانو، صدیق چې کړی چې هاي د مکه کل کافرانو، لأذن تر دې وخته په قسمت بد نصیبانو. تاسو تل چې به کوشش کړو نو پر ستاسو د ارمانو، خدای مو د شان له خفه کړ ای بې دینو مشرکانو. چې نبي ستاسو له تاسو په زړه ستړی مرور دي، چې نبي ستاسو له تاسو په زړه ستړی مرور دي، هم د مالو د اولاد نه یبتنحو لاس په سر دي. نو لاس تر لاسه دې نیولي یاران دواړه صادقان، روت الغریبانات د کور نه دومره چې دې ځان سره څه کډه راوانه شته چې هسې نه بوج را باندې نه شي، بلکې پړې قدرې هم په خپو نه کړه چې د خپو اواز هم چاته ښکار وي. لاس تر لاسه دې نیولي یاران دواړه صادقان، شمدم د عالم دم دې شو ترېغلي را روان. له مکې چې را بهر شي د مکې دغه جانان، مخ ور واړوي مکې ته ورته وکړي دا بیان. ای زما نازبین وطنه له ما ونه کړې خفګان، که ژوندی ومه له تانه کړم قربان به یو ځل ځان. ای زما خوږې مکې تا دې خدای منانه نه کړي، په خفګان د کافرانو ستا الله خوشحاله نه کړي. چې له تا به کړم صبر پاک الله دې ماله نه کړي، پاک سبحان مې دې بېغمه یو دم ستا د حاله نه کړي. پاک الله دې هغه ورځ کړي چې زه تا کړم بیا خپله، پاک الله دې هغه ورځ کړي چې زه تا کړم بیا خپله. نن له امیده له تا زما ای زما وطن ګله، وطن ډېر خو مکې زما ته نه زړه کېږي، خو ستا بچوړي ما پته خدا مې را سره وعده ده که خیر وي زه به واپس راځم، او چې راشم تا کې به یو ځل دا د حق اواز که خیر وي اوچتومه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او تا به که خیر له شرک نه پاکوم. د وحدت د باغ ګلونه دوه په دوه کوي مزل، دقه دوه د وحدت د باغ ګلونه دي، د وحدت د باغ ګلونه دوه په دوه کوي مزل. خاموشي ارخوا خوره ده په جهان پروت د تور زل، بې اصري د زړه ټینګ دی په اسره د لم یدل، د غره لارې دي کاړي دي ترې خبرو لاول. نو حضرت وی زما یاره خپې مې شوې په کاڼو غوسې، حضرت وی زما یاره خپې مې شوې په کاڼو غوسې، زه خو خیر دی ولې ته دې لار غم په امان اوسې. صدیقه زما په وجه په تا ډېر تکلیف نه، زما خو ټولې خټې غوسې شوې وینې ته روانې شوې چې قدم زما نو په ځمکه مې د وینو قدم جوړېږي. خو زه وایم چې صدیقه تا د خدای نه هر تکلیف نه په امان کې. صدیق اکبر دا کله برداشت کړ. صدیق وی لاړه راتېره ستا د هر قدم زار شم، چې نازکې خپې دې وینم نو له غمه بې قرار شم.
نور پیاده دې نه پرېږدمه ستا د خپو لاندې زه لاړ شم چې ژوندون در نه قربان کم نو در سره به هله یار شم بس دې ودرېږه نور مزه په اوږو مسورومه او که خدای کان دې دغه شان با تا تر غاره رسومه قربان نور قدم وانلې بس پوږه مخلم حالانکه چې حضور مبارک د صدیق اکبر باډی کې کمزور راته ولې بیا الله توفیق ورکړ نبوت اور رسالت د صداقت پوږو سور شو صدیق اکبر بڑے جان سے شان محبت سر روان دی سمن زلال چې حضور مبارک د اوږې نه کوز کی بیا راشي خپل قدمونه ټول روان کی چې سنه سبا له جاسوسان زمون قدمونه په نخه پسې را روان نشي په دا شکل حضور مبارک غار ته ورسو او دا غار خولې ته چې ورسېدل نو حضور مبارک ته عرض وکړ چې قربان دا زوړ غار دی او تاسو بهر له ودرېږئ زه ورنه نوځم که څه ته پکې بوزر شي وي نو چې اول مال تکلیف راکړي او یا هغه ته په ډډه کړم چې تاسو تکلیف ونه رسوي نو صدیق ویل راتېره ستا د هر قدم ازار شمه چې نازک خپې دې وینمه نو له غمه بې قرار شم نور پیاده دې نه پرېږدمه ستا د خپو لاندې زه لاړ شم چې ژوندون در نه قربان کړم نو در سره به هله یار شم بس دې ودرېږه نور مزه په اوږو مسورومه او که خدای کان دې دغه شان به تا تر غاړه رسومه چې تر غار رسېدل دوی ودرېدل د غار په غاړه صدیق ننوتو غار ته پاکي ځای کړو غار واړه چار چاپېره سوړې بند کړې هره یره نن لاړه نو یوه سوړه شوله پاتې وله ډېره عمره شاړه ورته خپکې خو صدیق مطمئن شو په خپل کار کې او نور د واړو کائناتو را دننه شو په غار کې قربان راځئ غار مې صفا کړ څادر مې خپل ټوکړې ټوکړې کړ په بېله بېله سوړه کې مې ټوکړه ورټومبل قربان راځئ نور د واړو کائناتو آقا انعامدار حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غار ته راننوتو سره چې دی نو ډېر ستومانه و شوګیره مو د صدیق اکبر پرون باندې سر مبارک کېښوده شو صدیق اکبر به ورله چې دی په زلفو مبارکو کې لاس وهه الله دې غم رحمه کا ستا نازنین وجود د دومره تکلیفونو لایق نه و ولې څوک دا به ستا په قسمت کې الله لیکلي و الله دې ستا د خاطره په مونږ باندې دا تکلیفونه ټول اسان کړي پرون مې وله سره خیرې حضور مبارک او صدیق اکبر ورته ناست دی خوب چته ورځي ادما اشعار دي نن مې په چغو چغو د خولې اواز وددي نن مې په چغو چغو د خولې اواز وددي چا اواز ورنه کړلو جوړې هم راز وددي اشنا مې سر په زنګون ودزي ویښلکه چې اشنا مې سر په زنګون ودزي ویښلکه چې محمود سلطناز وی ورته آیاز وددي اسمان شو سترګې سترګې ستا د راتلو په تمه اسمان شو سترګې سترګې ستا د راتلو په تمه زلفې له مخ لرې کا راز غماز وددي شیطان هم په دې شپه نو دغې سوړه کې یو مارو صدیق اکبر چې دی کې راناست دی ویښه ولې یوه خپی چې دی هغې یوه سوړې د څادر ټوکړه ونه شوه هغې ته خپله خپه مبارکه ایښې چا سره چې ته موزر شي پکې چې ماله تکلیف راکړي حضور مبارک ته تکلیف باندې دغې سوړه کې یو مارو اوسېدلو له پخوانه دغې سوړه کې یو مارو اوسېدلو له پخوانه را روان شو راوتلو شو خبر د عالیشانه ټکې ورکړلو صدیق ته یارې غار شو پریشانه مارو سمدستي بهر شو په فصیح ژبه ګویانه ویله پلار نیکه نه مونږ ته د پخوانه وصیت چې نبی آخر زمان به راځي دلته نیک سیرت قربان مونږ ته پر پلار په نیکه دا وصیت دی چې دې غار ته به نبي آخر الزمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي نو تاسو کې چې هر څوک زموږ اولاد کې ژوندی وو زموږ سلامونه ورته ټولو ورسوئ زه نن خبر شوم چې آقا انعامدار تشریف راوړو نو زه سلام راتلمه بیا چې د ټولو مشرانو خپلو سلام راورسوم نو ملاقات لره راتللم و په ما باندې اختر چې د سوړې خولې لره عالم راته بند و سراسر ملاقات لره راتللم و په ما باندې اختر چې د سوړې خولې لره عالم راته بند و سراسر نو څه خبروم چې داسې دي ټک مې ورکړو ورلزر صدیقان راوچت کې چې اولم دې پسر حضرت صدیقه که د شمار له مدیرین دی حضرت صدیقه که د شمار له مدیرین دی وجنه مچ در سرن رحمتا للعالمین دی صدیقه زه رحمتا للعالمین در سره ما دیم په عالمو کې شمار دی دله پارم زه رحمت یم بل ځای چې موزر شي وینه نو قتلوی خو نن زما مخکې مه قتلوه دی به سبا په ما ګوی کوي په ورځ د قیامت کې ته څنګه رحمت عالم وي که وینو نورو له به ماله خو نه وي چې ته موجود وي او زما سر له چې دی کاڼې را خلاص شو
نو په ما د غوي مچو خیر حضور مبارک لال مبارک ولا پاغه پورې کړلې او الله تعالی رضا او اثر رک غار کې دی داش په پدا شانته راکړه صدیق اکبر ټولش په خلاص سورس شو سباش نور راحتون کې رانا په جهان خورش او اوس ګورو چې هغه خناسان یعنی مشرکان چې د شیو چې هغه سار بیدار شو چې څه معاملې شو سهل په تیر شو ځکه چې ټولش په خوب ډزو خناسان چې را بیدار شول خناسان چې را بیدار شول په سحر لخواږ خوابا نو حضرت کو نه بهر نشو ټول حیران شول به حسابا تالاشی رکور شروع کرا شل پخپل کرو بی آبا نو رسول نو بستر کی لغو سین شل بی تابا بستر کی علی پروتو خبی غم پقلار چی علی ولیدنون ابو جہل شو پکار ابو جہل ورطا اوی محمد سشو آیا صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل ورطا اوی محمد سشو آیا چرتا پڑ دکن لار دے زر شزر رات خایا علی اوی خبر نہیں مانے دکلنو نزایا رکشمان پارم شاہ کمزوری نزان ستایا ابو جہل حکم اکڑو کرے علی در گرفتار اور سویل دی زائنو کعبی تب تلوار بس حضرت علی تخویت کرے ہو لگو او بلوار دا اعلان ابو جہل اعلان کی او بلوار دا اعلان کچوم محمد کجواندیرا وستلو یا فر روڑو تردی حد نظر خان بین عام ورکما نور دولت بی عدد او کنم رستے چاو کرنو بکری زان سربد پس لاغنا علیہ ترس وقت و ترلی بے حکم کو چی پریدہ لد نشو سمندلے پریدہ اگر کار سڑے چوالا دمن دن سوالو تالاشیہ دا صدیق دا کورک رہا غدم تالاشیہ دا صدیق دا کورک رہا غدم لوی وارے اوہلو کرلختے پلوی غم حلتے ہم تسلو شوت دی نبی اکرم طالبان دا انعام وارش الخوار پغروسم چی بدا انعام حاصل کو شپاورد گردی دل چی بدا انعام حاصل کو ہر رخت گردی دل نو عاقبت یو سو کسان دغار خلیل ورغل سحر مر راحت لری جاسوسان رو رسی صدیق اکبر چدا سی براو قتل اوہو جاسوسان رو رسی قربان حضور بارک سے حوازتان میں اللہ قربان کر کچھ اس طرح کے پران ہے یہ جاسوسان لال باہر ولاد دی میں قدم نہ ہوتی قربان کلان دی اگوری ہو یارا کچھ نہ ہوں گرفتار ابو بکر سارا غم شوئی تھی یا رسول اللہ ابو بکر سارا غم شوئی تھی یا رسول اللہ جاسوسان باہر ولاد دی ماتر کرتا آگاہ دعاؤں کا چستان شیخ رغوار اللہ رسولوں میں مطمئن شاہ زمایا رحم راہ منگا یوں پپنا ہے کہ ہر جاسوس ران مایوس دے منگا یوں پپنا ہے کہ ہر جاسوس ران مایوس دے دل تدون یوں مندری ورا سر رب قدوس دے صدقہ منگا دل تغار کے دونی منگا دریتا نہیں اللہ ہمرا سر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حج لنار غار تور کشو الہ العالمین استا محبوب پا دے غار کے دریش پہ وزی تیر کری آواز راگی چی او زمان محبوب درے وزی دریش پہ دے غار کی تیری کری خو ما پا خپل و طرح دے غار کے دریش پہ درے وزی ام تیری کری دا دے دا ما ٹول نظام چلاو نو چا اللہ ور سر دے انتظام بخام خاتی پاک اللہ انتظام کو جولا گی آغا ساعت دا حنکبوت چی تو یا جولا گی دا چی جالی چی پکوٹوں کی دا یو اللہ راوستے یو جولا گی دا نر بچے خدا خبر چی خیٹا کے سبلا و زر 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 پاک اللہ انتظام کو جولا گی آغا ساعت دا غار خلق جالی جالی بیکر پزور حالت او کم تر یور آغلا آغا زیت پا حیبت دوہا گرے واچاول کینا سبی بی علت نو جاسوسان پر تسلشو دلتا ندی سوک راغلی او کوی جالی بنوی نکم تر بودلی لکا زور غار دے شار مرکزی کنا اسے نفس تکلیف را نکی او بس نوی رواتا سوک راغلی کراغلی میں دا جالی بم نوی او دا گے بم نوی او دا کم تر بم نوی نو ترد وزو غار روحان کو نور دا رب العالمین ترد وزو غار روحان کو نور دا رب العالمین سنور مروس چراغ لارا بحر شنازنین غلام خرا وستلی تر صدیق و ترامین صدیقم پو خصوشوهم شفیع المذنبین نشل روان دا غار سورنا سر جب پسناوی او قدم پا قدم دوارو دیر شکر ندا اللہوی غلام کو خرا وستلی پسنور مورز بار دوی دا غار دا بحر شو
ځان سره غلام یو يهودي غلام په بیه راغشته چې مونږ ته به د مدینې منورې پټې پټې لارې ښیي په بیه راغشته دا مختصره قافله د وحدت د وحدانیت مختصره قافله را روانه شوله یو حضور مبارک دی یو صدیق اکبر دی یو صدیق اکبر غلام دی او بل یو يهودي غلام دی را روان شو خو ولې جاسوسان په آرام نه وو لا کولې کوششونه ځای په ځای به ګرځېدل دوی هم کول به تپوسونه یو په دوی کې سراقه و سر وهلې روانخونه پاک سر وهلې کړه لاندې شل صدیق سره فکرونه نو په خدمت کې د رسول صدیق کړلو درخواست په خدمت کې د رسول صدیق کړلو درخواست چې په حق د سراقه کې وګزر لره وخواست قربان دا په عربو کې منل شوی پهلوان دی نه مونږ په سراغ د نیو د پاره د انعام په لالچ کې قربان دعا کوا ورکه ګیرې کړو بیا ته اخلاصي نشته رسول ما یریګا رسول ما یریګا لاس پورته کړل دعا ته عاجز سره پنیادي مخوچت کړل درګه ته دا او یا الہ استا حبیب کوي ارستا تا سراقه زمکه کې ګیر کا چې لاسوانه چوي ماته دعا شله مستجابه سراقه کوزمکه ګیر پاک نبی ته پزاره شو چې زم ګناګار دې زمکه پړه کو چول سره دا شکل کو هغه قربان ما نه غلطي وشو معافي غواړم بس دې زمکه ته حکم ورکړه چې ما پریدي او قربان زدا وعده کوم چې واپس بلار شم قربا کینم که چاته پوس کوم هم چې په دې لار غوي نه دي تلوي نه دروغ ولې دروغ بنوي ولې نیو تل په دې لار حضور مبارک دومره رښتیا ویلو دومره رښتینه هستی واچه به ضرب دروغ به نه برداشت کول ولې نیو تل خداو که چې ما خپل کور کینه او چاته غوږ مکه ډېر خلک قربان خو ماته یو امننامه براکه چې زه کله ستاسو که خیر حکومت راغی ستاسو دور اقتدار راغی که خیر اسلام نو ما د پاره به امن وی امن نه یوازې سراقه کله چې که خیر د اسلام دور اقتدار راغی نو زه به تا ته د کسرا د ایران د لاس د سرو زرو بنګړي به تا ته کښېږي اچوم بیا د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه په زمانه ایران فتح شو د کسرا د لاس کنګری راغلی کنګری راغلی بنګړي راورسېدل قالین د ایران د کسرا راورسېد قالین چې وایي ټوکړې ټوکړې که نو قریبا زرګونه فوج و زرګونه فوج نو وایي چې ټوکړې یې که نو لس لس ګزه مربع یو ټوکړه د قالین د یو فوجي په حق غنیمت کې ورسېده دومره لوی قالین او دا لاس بنګړي چې ورته پیش شو فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ته خلیفه دویم ته نو ودا چې د کسرا د لاس بنګړي دي وی سراقه څه شو هغه قربان دایمه وی دې خوا راشه چې زما دا قوم مولا پیشنګي رښتیا شي هغه بنګړي ورته لاسو کې واچول هغه لاس یې اوچت کړل وی وګوره خلقو زما دا قوم مولا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګوی رښتیا شو ما ته حضور په وخت د هجرت کې فرمایلی چې زما تا ته که د کسرا د لاس بنګړي اچوم که کله اقتدار د اسلام راغی ما ته حضور نن هغه د کسرا د لاس بنګړي واچول دا یو بنګړي د کسرا د سلطنت نه په قیمت کې زیات دی رسول ما یریګا لاس پورته کړل دعا ته عاجز سره پنیادي مخوچت کړل درګاه ته دا اوی چې الہ استا حبیب کوي ارستا تا سراقه زمکه کې گیر کا چې لاس وانه چوي مات دعا شله مستجابه سراقه زمکه گیر پاک نبی ته پزاره شو چې زم ګناګار دي نو حضرت زماره با سراقه ما بخلی دعا لا لاس کته ندی دعا بدل شو رحمت عالم دکم سو حضرت زماره با سراقه ما بخلی زل پاره د عالم تا رحمت امرالی گلی چې د هر چاله رحمت کړم نو خخ مې نه دي څوک وجلی سراقه الله معاف ک توبې ډېرې وستلې وعده وکړه واپس کېږم او تاسو دواړه ځای بېغمه چې راځي تاسو پسې څوک نو زه په لار به ستنومه مبارکه قافله وه په قلار راتلله چې د ام معبد کور ته په کندم ورسېدله دا یوه بیبي وه د لارې په منځ کې تېره وه خاوند به ګړې به سره ولې چې مېلمانه به تله راتله دواړه وړخته دې غریب بیا خصمانه کوله ولا به ته ورکړه خدمت به وکړه حضور مبارک چې مبارکه قافله را روانه ده راتله د ام معبد کرانه نوتل ام معبد بیبي ورپاسېدله یا الله شکر دی یا الله دا خو نور او سپوږمۍ او ستوري مې په کور کې راکړي شو یا الله شکر دی زر غروالې لمسې اور ورته لاندې وغوړوو کېنه درنو مېلمنو نو مبارکه قافله وه په قلار راتلله چې د ام معبد کور ته په کوم دم ورسېدله دا بیبي د خپل خاوند په دا ځای کې اوسېدله مسافر چې تلل راتلل به خصمانه به یې دې کوله
چې په نور د رسالت ناګهانه کور روخان شو د غریب ام معبد زړه په دوی باندې ودان شو پیغمبر ام معبد ته داسې شان فرمایلو ای بی بی تا کرشته دې څه څیزونه لخوړلو بی بی اوې که څه وینو ما ولته ایښلو په دې کور کې یو اړخته د چیلې اواز ختلو پیغمبر چې نظر وکړو شوه چیلې په نظر وی بی بی دا چیلې ستاله او که زما کړه خبر بی بی تا کره څه د خوړو شی شته موږ داسې ورځ وګړي که در راله راکړه نو به وخورو قربان ارمان دې خاوند مې نن ټولې لنګې ګډې بې دې سارا ته بوتلي دي کوې چې ما تاسو په پیو ماره کړی نن ما کره هېڅ شی نشته اخوا ګوټ کې د کور یو چیلې اواز وکړ زړه بوډۍ چیلې ولاړه وه حضور باندې تپوس وکړ بي بي دا چیلې ستاره چې دا چغې وایي بي بي وویل دا زما ده بي بي وویل دا زما ده خو د شنډله په خوانه هم بېشانه د ضعیفه ځکه پاتې د صحرانه پاک حضرت وی بي بي ته اجازت غواړو د تا نه مونږ دغه چیلې لوشو شته امید مې د الله نه دا به مونږ لره پیرا کړي په لوی حکم د اکبر دا به مونږ لره پیرا کړي په لوی حکم د اکبر بي بي وویل در قربان شه یوه دا نور زر قربان زر چیرلی در داسې قربان شه چې تاسو له بوډۍ او شنډه چیرلی پی در کوي قربان شه لنه خو افسوس دی چې نن مې خاون کور وي چې ما ډېر پی تاسو له درکړ صدیق اکبر زر چیرلی را پرانستله تیونه ورله په اوبو وینځل حضور بارک ته راوسته ویې دروله پلشلو له چیرلی زر پیغمبر بسم الله وکړه پلشلو له چیرلی زر پیغمبر بسم الله وکړه چیرلی دومره پیرا پرېښول تماشی هر چا وکړه لوښې سر تر سره ډک شو پیغمبر پې دعا وکړه چې په خپل ترنه وسکل نو پرې شروع صدیق بیا وکړه ورسره نورو ملګرو وسکل واړه پرې ماړه شول ورسره نورو ملګرو وسکل واړه پرې ماړه شول چې ولشله درېیم ځل نو دوباره ولشله نور هم ستړي په خوارې شول ته وایي ته ټول عمر چیلی ارمان وویسته لوښې ډک شو حضور مبارک پې دعا وکړه په خپله هم ترې وسکل نورو ملګرو مسکل دوباره بیا ولشله بیا په خپله وسکل نورو مسکل دلته یو نقطه دا راځي چې ګوره دا جادو نه دی معجزه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی گویا که تمام روزه حضور مبارک جادوګر نو دا د کافرو الزام د مشرکانو الزام و پې چې دا جادوګر دی نو ګورې که دا جادو یې نو جادوګر وایي خپل د جادو شی نه خوري په هغې د هغه د جادو اثر کمیږي او حضور مبارک هر شی د خپلې معجزې ښکاره کړی هغه په خپله خوړلی دی دې نه معلومه دا شوه چې د الله رسولو د الله په حکم به یې معجزه ښکاره کوله او هغه معجزې تمام حالات په هغې باندې به هم د هغې اثر و هغې کې به خپلو صحابو سره شریکېده نو چې ولشله درېیم ځل چې ولشله درېیم ځل لوښي ډک شو بیا تر سر ورکړو مې بابت ته ډېر په مینه پیغمبر چې ولشله درېیم ځل لوښي ډک شو بیا تر سر ورکړو مې معبد ته ډېر په مینه پیغمبر بیا پروان دې تر روان شول د دوه کولو بختور او ماښام چې کور ته راغی د ام معبد شوهر نو کړه ښځې نه یې پوښتنه چې دا دومره پی چېرته بي بي وویل نن راغلې نیکبختي وه زموږ درته ته خو زه ګډې بېزې سره وه د دواړو جانو خوش قسمتي نن تشریف را وایي چې وچاټی یې وکرل وچاټی ټولې د پیو ډکې شوې بي بي دا څوک و بي بي ورته تعریف کوي په مختصر الفاظو کې خاونده څوک خو نوراني ښکلې ځوانانو یو په دوی کې عجب ځوانو نورانی خول ځوانانو یو په دوی کې عجب ځوانو زه به یې صفت کومه خو خشته لکل جهانو ستوري نور هم سپوږمۍ هر یو حسن ته حیرانو هر ساعت په ذکر سرو په خوله نومې د سبحانو دې بوډۍ چیلی په حکم د هغه دومره پیرا کړل دې بوډۍ چیلی په حکم د هغه دومره پیرا کړل هغوی هم مسکل هم نور هم موږ ته راعطا کړل نو خاوند ویې ورته ښځې دا خو هغه پیغمبر دی خاوندوی ورته ښځې دا خو هغه پیغمبر دی خاندان کې د قریشو رالېږلي رب اکبر دی نن په ملک د عربو په هر سړی خبر دی ته چیلی سنبالوه او سو زما دوی پسې سفر دی نو دا یې ووی هغه دمې واخیست ښځې نه رسخت او را بهر شلو د کوره چېرته ګوري به حضرت دیم را روان شو لخیر اوس به پنځه کسه شي په پړاو پړاو راتللو مخ پروان دی پاک حبیب په پړاو پړاو راتللو مخ پروان دی پاک حبیب نه انعام په لالچ لار کې اعلان دې کړو بل بد نصیب نوم د ده به یادېدلو بریده ابن الحسیب ورسره او یا کسان چې حضرت ته شول قریب بریده سره حضرت په نرمۍ وکړو کلام بریده زر قدم بوس شوې زم ستاسو غلام او یا کسان ورسره صدیق اکبر عرض کو قربان دا د عربو لوی پهلوان دی او یا پهلوانان د سره هر وخت په رکاب کې ګرځي دوی د انعام په لالچ کې راغلل
قربان دعاو کې چې خدای موږ دوی نه پامان کی حضور مبارک وته روان دي شو ستانوم څه دي زمانوم بریدا ابن الحسین واه بریدا واه واه ستا د لیدو سره زموږ د سترګو ګاټي بریدا تار زموږ لوی لوی امیدونه کېږي څه به موږ سره ډېر لوی امداد د نبوت مبارکه خوله باندې الفاظ راشو الته الله بریدا له هدایت اخشتو طاقت ورکړ اوس بریدا عرض کوي چې دې کې قربان چې دې نو بل پڑاو راتللو مخ پروان دی پاک حبیب دا انعام پا لالچ لار کے لان دکڑو بل خوش نصیب وقتی میں بد نصیب ویلو اس میں خوش نصیب ہوئی نم دا بیادی دلو بریدہ ابن الحسیب ورسر اویا کسانو چی حضرت تشل قریب نو بریدہ سر حضرت پا نرم اکڑو کلام بریدہ در قدم بوسوی زمستاسو غلام دا جمال او دا کلام بریدہ متاثر شو پخپل پا ایمان مشرف میں لخکر شو دا اسلام راوڑو نپس عرض کون کے پسرور شو بختورم لازلا ستا قدم زما پسر شو نو اے زمان سرواق دارا دے ارمان میں پڑ باندے اے زمان سرواق دارا دے ارمان میں پڑ باندے چی اسرب تن نوزی نو چنی نشان ستا لروان دے قربان اس بیدار مان دے دیر خوش قسمت ہم چی خدای پاک زما سر و زما دا ملگرو سرونا ستا قدمون لروڑن اس بیدار مان دے چی زمان یسرب تن نوزی مدینی منوری تا نو چی او نشان دے خکل مخی روان دیر خوان بکی پری وزرت دا تجویز دا نبی خیر الانام پری وزرت دا تجویز دا نبی خیر الانام ارشاد شو چی ہم دا سے دے پکار دم مقدام ہم دا قسم خواہ دا بریدا خولی اصول ظالم انزان سا نسا کپڑا روڑی دا نراتا رسل لرگیش دا نشان باقر سکی جوڑو دو اللہ سا دوخ پیدا مکین رو پری وزرت دا تجویز دا نبی خیر الانام ارشاد شو چی ہم دا سے دے پکار دم مقدام دا نشان بنا پکار دا اکرو سنگا انتظام بریدہ ابن الحسیب ادرے دل الاس بنام ویدا کار دا ماضی مدا پکڑے اخپل نشان کو پدے کار دے خوشحالا محمد آخر زمان کو صلی اللہ علیہ وسلم زردر پٹ کے پرانست پدے زکی ورک قربان دا نشان بریدہ ابن الحسیب سربالا لکل جہان شو دا حضرت پلا سندتا آتا شرف دا نشان شو بریدہ بندہ بمتا مخشو سڑے کخی دا عزت زتالا در کھونا بریدہ ابن الحسیب سربالا لکل جہان شو دا حضرت پلا سندتا آتا شرف دا نشان شو دا کارونا ٹول دا خدای دی چس شانو سشان شو یا یوازی اراوتی یا پھر اب دیر محرمان شو شل ملگری پیدا دیر ٹول رشتین پتنگان پا درود و پا تکبیر پا تحلیل سرگویان دا اول رسید لی و مدینه تو پیغام منگم لکو تیروان دی زوب چه مدینه منورہ کے سحال لے پیغام ورغل لے چاقہ نامدار را روان شوی دے او کخی مکی معظمین روتے سبا کی با تشریف روڑی ما شمان وار بچی لگیا دی سیرے جوڑی زنانا خٹی لوٹی کئی کورونا خشتا کئی چه پیغمبر دا خدای را روان دے کخی سو کوئی ما کرب میل بئی سو کوئی ما کرب میل بئی سو نو دا اول رسید لی وی اسرت دا پیغام لمکین دراوتی دا نبیانو پیش امام یو سورت پس براشی پر دیوی در صلاة سلام مدینه تا نصیب کی گی لرد عرشهم مقام پس لدر وزارو کلونو کم ملت چه دا خلیل لے ام پدے کی جوندی کی گی حکم شوی دا جلیل لے ندوی پاک حضرت در آروان ویلوان دی دلتا مدینہ کی پاک حضرت در آروان ویلوان دی دلتا مدینہ کی دا انسوار ازلو نوارا دی خوشحال پسینہ کی انسوار دا مدینہ صحابت مددگار امیدو نے دی پہلی لی دا خوشی تیری نکی استقبال دا پاک رسول کری دا خیال پائی نکی کہ دلاری کسی دی خلق دل گیا پاکی گی ہم کورن دا انسوار و زیب زینت سر جوڑی گی